ټول به روغ جوړ وئ او د صحت کالي به مو پر تن وي. په نننۍ ویډیو کې درته د میکسي والټ په اړه خبرې کوم چې میکسي والټ څه شی ده، څرنګه پکې اکاونټ جوړولی شو او څرنګه یې اکاونټ وریفای کولی شو. میکسي والټ په اوسني وخت کې په افغانستان کې ډیر مشهور والټ ده او زیات ټریډران یې په افغانستان کې استعمالوي. که څه هم کله چې موږ غواړو د میکسي په والټ کې اکاونټ جوړ کړو، موږ نشو کولی چې سکرین ریکارډ وکړو، ځکه چې دا د میکسي والټ اصول دی، هغوی سکرین ریکارډ بند کړی دی، نه ورڅخه سکرین شاټ اخیستلی شو، نه ورڅخه سکرین ریکارډ کولی شو. نو زه د یو بل موبایل څخه استفاده کوم، د همدې موبایل له سکرین څخه ویډیو کوم چې هغه پروسس چې څرنګه پکې اکاونټ جوړولی شو تاسو ته در وښیم. کله چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ، وریفای کړئ، نو تاسو ته به اډوانس KYC کمپلیټډ دا لیکل شوي وي. کوم اکاونټونه چې نه وي وریفای شوي، نو هلته د وریفای آپشن شته، په هغې باندې به کلیک وکړئ، وریفای به وکړئ. نو راځو په عملي ډول پکې اکاونټ جوړوو او هغه وریفای کوو. نو کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ یا پلی سټور ته لاړ شئ، میکسي ولیکئ، میکسي ایکسچینج انسټال کړئ، نو د اکاونټ جوړولو لپاره په میکسي باندې کلیک کوو. نو دلته لومړی په دا کونج کې چې کوم بورډ ده په دې باندې کلیک کوو. لومړی د اکاونټ جوړولو لپاره لاګ ان کلیک کوو. د دې لپاره دلته به تاسو خپل ایمیل ادرس ورکړئ. کله چې تاسو خپل ایمیل ادرس ورکړ، په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو جیمیل آی ډي ورکړئ، په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به دغه فضل راشي، سلایډ ټو کمپلیټ د فضل. راځم په دې غشي باندې کلیک کوم او دا پاس چې کوم نشان دی دغه راوړم دلته. نو دلته به پاسورډ ورکئ، داسې پاسورډ به ورکئ دلته چې هغه پاسورډ د انګلیسي کوچني حروف، د انګلیسي لوی حروف، کریکټر لکه @، د ډالر نشان، هیش، دا به ورکئ او همداشان به تاسو 1 2 3 د کوم حروف چې دي دا به ورکئ. بیا به راشئ دلته ریفیرل کوډ. په ریفیرل کوډ کې به تاسو 1 P3 U او په غټو حروف A دا به ولیکئ او د اکاونټ جوړولو لپاره به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو جیمیل ته به یو کوډ راشي، ایمیل وریفیکیشن. د جیمیل ته لاړ شئ، کوم جیمیل چې تاسو ورکړی دی هغه کوډ راواخلئ، دلته یې پیسټ کړئ. که ستاسو په جیمیل کې کوډ نه وي، ریفریش یې کړئ، نو تاسو ته به هغه کوډ راشي. لومړنی کوم جیمیل چې دی هغه ته راځم، نو دغه کوډ ماته راغلی، دا هلته ورکوم. تاسو کوډ ورکړ، هغه به سبمیټ کړئ، نو ستاسو اکاونټ به جوړ شي. او د وریفای په برخه کې چې دلته د وریفای یو آپشن ده، د وریفای په نوم، تاسو په دې باندې به کلیک وکړئ چې خپل د میکسي والټ وریفای کړئ. نو راځو په وریفای باندې کلیک کوو. لومړی کې اډوانس KYC ده، پرایمري دوهم کې پرایمري KYC. نو راځو په اډوانس KYC کې په وریفای باندې کلیک کوو. افغانستان په لومړی کې راغلی دی، لومړنی هیواد افغانستان دی، افغانستان انتخابوو. دلته اوس په لومړی کې ډرایوینګ لیسنس، په لومړی کې دلته د موټر چلولو لیسنس، آی ډي کارت او دریم پاسپورت دی. د افغانستان د موټر چلولو په لیسن باندې وریفای نشو کولای، یا به یې په الکترونیکي تذکره کوو یا پاسپورت. زه راځم په آی ډي کارت باندې کلیک کوم او کنټینیو کوم یې، ځکه چې زه غواړم چې په
آی ډي کارت باندې په الکترونیکي تذکره باندې د مکسي والټ وریفای کړم. دلته د مکسي والټ غواړي چې ستاسو د موبایل کیمرې ته لاسرسی ولري، نو دلته راځو په اتورایز باندې کلیک کوو. په لومړني آپشن while using this app په دې باندې while using the app په دې باندې کلیک کوو. نو دلته راغلی دی verify your identity خپله پیژندګلوي verify in while only take 2 minutes فقط په 2 دقیقو کې. لومړی به تاسو د خپل الکترونیکي تذکیرې د فرنټ عکس او بیا د بیک عکس او بیا به سیلفي واخلئ. نو کنټینیو باندې کلیک کوم. دلته یې لیکلی دی فرنټ عکس. نو راځم د خپل الکترونیکي تذکیرې له فرنټ څخه عکس اخلم، له هغه سایډ څخه چې په هغې کې تصویر موجود وي. ډاکومنټ از ریډیبل په دې باندې کلیک کوم او اوس یې له بیک څخه عکس اخلم. ډاکومنټ از ریډیبل تاسې باید خپل عکس وګورئ چې ستاسې عکس د لوستلو وړ دی که نه. لوستلو وړ نه وي پر ټیک فوټو، او که د لوستلو وړ وي ډاکومنټ از ریډیبل په دې باندې کلیک وکړئ. نو دلته سیلفي اخلم، تاسو به له ځان څخه سیلفي هم واخلئ. look straight into the camera کمرې ته مخامخ وګورئ. نو زموږ د سیلفي وریفیکیشن هم ترسره شو. نو زموږ د وریفای هغه پروسه ترسره شوه، تکمیل شوه. دا په مکسي اکسچینج کې د اکاونټ جوړولو او وریفای کولو طریقه وه. تاسې حتما پکې اکاونټ جوړ کړئ، ځکه چې بعضې کوینونه دي چې هغه په مکسي والټ کې شته خو په باینانس کې نشته. کله چې هغه کوینونه په باینانس کې لنچ کیږي، نو د دې وړاندې چې باینانس کې لنچ شي موږ یې په مکسي والټ کې اخلو. موږ ته زیاته ګټه په دې طریقه مکسي اکسچینج راکولی شي. تر بیا ښې چارې ښه وخت.